لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی نبی فرمائے فضل نشی کامیابی دے عمل چی عمل سرد اللہ فضل مرگری نشی نو فدغ عمل سڑی بچکیلی نشی صحابہ تپوس کی دا اللہ رسول تم پخپل عمل نشی بچکیلی لیکن نبی علیہ السلام کو دیر زیاد عملو دیر اعلیو عمل بے زیاد بمو اعلی بمو مزیدار بمو نو تم خپل عمل نشی بچ کے دلے و امام خپل عمل نشی خلاصولے امام خپل عمل نشی بچ کولے مگر کا اللہ میں خپل رحمت پا دریاب کی ڈوب بھی نو ٹیکتا عمل باندے غرور نلے پکار یو سڑی منزو کی روجونی سی حجو کی زکاة و صدقور کی او دیوی زب پدی جنت تزم ما منزنو کل جنت تبزم ما روجیونی ولی جنت تبزم ما خیرات و صدقو کل جنت تبزم دا خبر غلط دا جنت تبید اللہ دا فضل نسڑی نشد دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول شب عبادت کاؤ او جڑل بے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ سینے بے دا جڑا دا وجدا سے قرار کو لکا کٹوے جے خودکار کئی دا سے بے جڑل او خفی مبارک بے اوپر سے دے حتی تورمت قدماہ دا با اوپر سے دے تپوست کئی دا اللہ رسولہ تا تا خو اللہ عرص بخلی دی تا خدا اللہ پا دربار کے پاک پیدے نو تا دا دمرا تکلیف والے کے ازان لسخت و زورن والے ورکے نو فرمائی افلا اکون عبدا شکورا چہ اللہ دا احسان و فضل پا موکو نو دا اللہ شکر والے ادا نکم منگ باندے عرص چی دیدارونو دا اللہ فضل دے بید اللہ دا فضل نسوک دنیا کے خجون تیرو لشی و نپا خیرت کے یو حدیث پاک کے راضی چی دا کافر پا دنیا کے خجون تیرائی دام دا اللہ فضل لے دوی چی دا کم نیک عمل کئی دا غی سلا والا اللہ پا دنیا کے ورکئی خیرت کے نور کئی اغیم دا اللہ پا فضل جون تیرائی او مسلمانم کا پا دنیا کے خجون تیر کی دام دا اللہ فضل دے کہ دنیا کے دا کڑاو جن تیر کی دام دا اللہ فضل دے گناہ پہ رجی درجے پہ بلندے گی او خیرت خو بے دا اللہ دا فضل نے یقیناً نہ حاصلے گی نبی علیہ السلام مبارک یہ واقع ذکر کئی دا بنی اسرائیل دے او سڑی کہ 1500 وکال دا اللہ عبادت کرے دے او دا سے عبادت چه پا مخدز مکا پا عام انسانانو کے بید پیغمبرانو نسوک بدا سے عبادتو نکی ذکر چی دی یو جزیره تا منتقل شویو او پاگا جزیره کے دا تاریخ دریاب پا میانس کی پا جزیره کے بید اللہ عبادت کاؤ خد پریخو دا بچیو نشو کور کلیو لس غم خادی رشتے گٹے وٹے ہر سپاتے دیتا بے رہبانیت وے پا اغی امتونو کے دا جیز و زمون پا امت کے دا منلے اس کے یو سڑی یو غر تلارشی و پا غار کے دے رئی عبادت کئی یا چاہتے یو شڑزم کی تلارشی و پا جنگل کے دے رشی عبادت کئی دا خبر ندا دا ناجائز دی اس کتر چاہتا پا زنگل کے کینے ہوتا ہے ایسا خوریر نیکے میرا فلان کے دیر نیک سڑے دے زنگل کی جنگل کے ناستے او دے دا اللہ عبادت نا چے دے دلتو کے دلتا پا جمع کی یو کی دا وسر برابر دے بلکہ دا تے بہتر دے
دی چې دلته خلکو سره ښه ژوند تیر کړي، خوږې خبرې وکړي، نرمې خبرې وکړي، خوشحاله کړي یو مسلمان، چاته فایده ورسوي، چاته اسم یو مسلمان ته وخاندي، دا وله د هغې نه بهتر دی. زمونږ په امت کې دا منع دي. جماعت کې به مونځ کې، کلي کې به اوسېږي، خلکو سره غم خادي کوه، خلق خوشحاله و، مسلمان ته شرم رسوه، دا دم صدقه ده. په چا روانې سلام واچوه، د چا د سلام جواب وکړه، چا سره پیټې اوچت که، دا ټول ثوابونه دي. هغې امتونو کې دا جایز و. لاړو یو ځنګل کې د تریخ دریاب په منځ کې دیره شو، الله په خپل فضل وکړه. ګوره چې تا الله ته ځان نږدې کړې، الله به در نږدې کېږي. ته یو لیش نږدې کېږه، الله به یو ګز در نږدې کېږي. الله ذوالجلال پیدا فضل وکړه چې په هغه جزیره کې دریاب خو تریخ دی، دا تور سمندر دریاب، ده ته په جزیره کې الله د خوږو اوبو یو چینه پیدا کړه. او د خوراک شکاک انتظام ګران دی، دی خو ځان له غم خادي کلي ولس ګټه وټه مزدوري نوکري نشي کولی. الله وله په هغه جزیره کې د انار یو بوټی پیدا کړ. ده به د هغې نه انار را شکول، دانې به یې تیستې، په هغې به خپل خوراک کار کو. د ډوډۍ کار هم کوي او د میوې کار هم کوي. انار خو لوی نعمت دی د انسان دپاره. او د هغې خوږې چینې نه به یې جام ډکو، اعلی مزیدار یخې اوبه ابه اسکلی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی 1500 کاله د الله پاک په دغه جزیره کې عبادت وکړو. تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څنګه عبادت و. چا لیدنه ریا پکې نه وه، چاته ښودنه نه وه، دویم غم خادي پکې نه وه. دلته خو به ته عبادت هم کې، مړي جمدي له به هم دی. غم خادي نشته، یو شان عبادت دی. بچي نشته چې وله ګټه وکړي، بچو له به ګټه کې، ښځې له به خامخا جامې ډوډۍ به راوړئ، تربوران دي، رشته داران دي، د هغې غم به کې. دا هېڅ غم پې نشته، نه پې د ښځې غم شته، نه د بچو، نه د تربورانو، نه غم، نه خادي، نه چا سره منډه، نه سره روغ صحت هم الله ورکړی دی، بیماري هم نشته چې ګنې یاره په هغه بیمارۍ کې دی ډاکټر او حکیم له لاړ شي او د عبادت وخت یې ضایع شي. نه، د ورځې روژه او د شپې عبادت، ځان له ناست دی، تیار انار ورته میلاویږي او تیار ښکلې مزیدارې خشته یخې اوبه ورته میلاویږي. 1500 کاله بیریا یو شان متواتر روجې مو نیوې او د شپې د الله عبادت هم وکړو، بې غمه دی، بې غمه. نو چې کله دې مري، رسول الله مبارک فرمایي د الله نه سوال وکړه، یا الله زه مرمه، بوډۍ یم، خو یو 2 سواله درنه کوم، دا به راله قبلې. یو دا دی چې زما نه سا د سجدې په حالت کې وباسه، چې زه په سجده پروت یم او زما نه څه وخېږي. ګوره څونه هوښیار دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې بنده الله ته د سجدې په حالت وینو دی ډېر نږدې وي الله ته. تا دا خپل بهترین اندام چې تندې او مخ دې را دې وله په دا خاورو کې کېښودل. بعضې وخت کې څوک سړی رونیسي، ټوپک به کېږدي، وي شا به ما ته پوزه راکاږه، ګنې وجنم دی، وی وروره مړ مې که خو پوزه به درته رانه کاږم. او ته پوزه الله ته په خوره راکاږې، مخ ورته په ځمکه لګې، تندې ورته لګې، نو په دې الله ډېر خوشحالېږي. نو ایمان نه سا چې وباسې پروردګاره د سجدې په وخت کې وباسې. او دویم سوال څه دی؟ زما دا وجود هم هغه د سجدې په حالت محفوظ کا تر قیامته پورې، چې زما وجود نه خوره شي، نه چینجي ولګي، نه نور خراب کی، نه طوفان او باد و باران را وغورځوي، چې هم هغه د سجدې په حالت زه پروت یم. ګوره څونه هوښیاره خبره ده چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي، اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، او زه د سجدې نه سر پورته کم او الله ته روان شم. ډېره هوښیاره او خشته مزیدار سوال یې وکړ. رسول الله مبارک فرمایي چې الله ولا هغه سوال قبول کړي. د سجدې په وخت کې د پروردګار سا وویستله او وجود یې والا محفوظ کړ، او تر اوسه پورې وی په جزیره کې، په هغه جزیره کې د هغه وجود د سجدې په حالت کې پروت دی. مړ د سا پکې نشته، شکل د سجدې دی، صورت د سجدې دی، نور سا پکې نشته. او تر قیامته پورې الله د حیواناتو نه، حشراتو نه، مارانو نه او دا څه ورته وایي زمرو نه او د دې قصو نه محفوظ ساتلی دی. الله چې محفوظ ساتي، نو حضرت ابراهیم علیه السلام له اور ګلزار نه کړ.
چې ساتي وته الله ته مخامخ شو نبی علیہ السلام فرمایي نو الله پاک حکم وکړ اے فرشتو دا بنده ما خالص په خپل فضل وبخه زما په فضل زه جنت ته دې په دې غله کې اوس وایي په خولې خو غږ نه کوي الله په خپل فضل دې وبخلم یاره ټیک د ستا فضل خو دی خو ما خو 500 کاله تندې سولولی دی کونډی مې سولولی دی نو ابد هم پکې یاد کړی و که نه دا فضل ته په بل چا ولې نه کې ته خو مې عبادت کړی دی ما ښځه بچي د دنیا خواهشات پرېښي دي دنیا کې مې د جیل ژوند تېر کړی دی روجې مې 500 کاله ونیولې 500 کاله مې ټوله شپه عبادت وکړ نه مې ګټې پسې منډه والېده او نه د دنیا روزګار او کاروبار پسې او نه غم خادي ما خو داسې عبادت کړی دی چې لکه د سرو زرو سونه عبادت مې کړی دی نو الله په خپل فضل نو زما د عبادت خو به دې پکې هسې یو لږ یاد کړی و که نه لږ یې داسې یو ګیله غوندې پیدا شوه لږ کبر غوندې پړه کې راغی الله علیم بذات الصدور دی ستا په زړه کې به یو خبره راشي ته به ترې نه خبر او پروردګار به ترې خبرې فوراً یې فرشتو ته حکم وکړه ها دې سړي کې خو لږه لویي شته کبر پکې دی ښه داسې وکړې دې بوځې او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودروې نږدې ډېر نه دونه مزل لکه 500 کاله چې لرې وي 500 کاله مزل فرشتو فوراً ونیو د الله حکم او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو خو چې د جهنم یو جونکه پې راله یو هوا یو تو نو دا وجود یې اوچ کلک شو او تږې شو چغې کړې یا الله د تندې مړ شوم اوبه یو غیبي لاس کې ورته جام راښکاره شو ده ورپسې ورمنډه کړې هغه ته جام رستو کړ ده ورپسې نوره تیزه منډه کړه هغه ته هغه جام اوچت کړه ده ورپسې ټوپ کړی هغه ته یې نور اوچت کړه دې ورته وایي یاره الله بنده هر څوک چې د تندې مړ شوم هله مری مې وچه ده لږې غوندې اوبه راکړه د خدای په خاطر او ورته وایي هغه غیبي سړی وی دا دنیا نه ده چې مفت او خیراتي اوبه دې پکې څښلې نو دنیا کې واقعي داسې درونو که نه ده زه یم شکر دی چې د اوبه مونږ ته مفت او خیراتي میلاویږي ځمکه وکنه وه جام ورښکته که داسې وطن کې الله جون را کړی دی چې جام ورښکته که بورقه ورښکته که نو اوبه ترې ایستلی شي خله چې د دې اوبو لوډ شیډینګ را باندې نشته یعنې بیا به څه چل بیګا خو زه خیره د پاسېدو وخت و بیا خلک به یې پاسولي چا به منځونه هم کړي خو دا په نیمه شپه چې در باندې بجلي لاړه شي او ماشي درته سرندې شروع کړي هغه ځان له بیا د هغې سازونه وایي درته هغې ساز کې عجیبه خوند دی خو چک لګوي سر خوړلی یو غوږ پرې ترېم ټوپ وي یو بل غوږ ترېم ټوپ وي نور کله به یې دله خبرداري درکو اوس داسې نیغ حمله وکړي چې د خبرداري نه خبرېږي نو وجود کې یې دله پړسوب پیدا کړي نوې زمانه ده که نه روشن خیالي ده ماشي هم روشن خیاله شو اختیار د انسان سره دی د بجلی اختیار د انسان سره دی نشي پوره کولی او د اوبو ضرورت انسان ته زیات دی نو اختیار انسان له نه دی ورکړی چا ځان سره پرېښی دی الله د نور ضرورت تا ته دی انسان له د هغې اختیار نه دی ورکړی د سپومۍ د ستورو تا ته ضرورت دی د سا د اخېشتو تا ته ضرورت دی نو د اختیار چاله نه ورکومه بیا که دې مخلوق له دې ورکړه نو بیا در باندې لوډ شیډینګونه کوي مخلوق یې خو داسې شته اوبه پوره دي ډیمونه وشلېدل دونه ډېرې اوبه دي چې وطنونه یې روان کړل کلي یوړل او بیا هم لوډ شیډینګ دی نه پوهېږو چې دا ولې بره نه چې هغه کم غټ غټ مشران دي د بجلو هغه لوی لوی وزیران هغې وی نه به لوډ شیډینګ نشته هر څه پوره دي او دلته کې صاحبه دا لوډ شیډینګ دی او دا دی چې رابطه ورسره مونږ وکړو مونږ له مړه پوښ کړو وی تار شلېدلی دی او پلانکې چل دی ټول دروغ وایي تارونه مرونه نه شلېدی رونو خبره مې دې پورې کوله په دې مو کار نشته دی زمونږ دا مشران سپینګیرې ټول بې بجلي به نه و پراته به ورته جون به یې تېر او جون به تېر شي صرف دې ته سوچ وکړئ چې د الله فضل درته را مخکې شي او بس څومره د الله فضل دی وایه سعودي کې څونه خشته ملک دی لیکن هلته کې صیبه بادشاه اعلانونه کوي او په هره دروازه د پاسه هغوی په عربۍ کې کاغذونه لګولي دي چې ګورې د اوبو احتیاط وکړئ
اوبه مې استعمالوي بې ځایه. په ګاډو کې اوبه راځي، کویان خو نشته، د زمزم اوبه دي. بعد د دریاب نه ترخې اوبه راوباسي او هغې ته فلټریشن نظام لګولی دی، هغه د مالګې هغه اثر ته لر کوي او صفا کوي او بیا هغه د دلته تیلو د پمپونو ته چې ګاډي راځي دقسې ګاډي دي او په هغې کې هغه اوبه اچوي او په 1500 ریاله، په 1000 ریاله، په 300 ریاله وختونو ته ګوري دا یو ګاډی خرڅېږي. خلک هغه ګاډی راولي، ټیلیفونونه کوي، ورپسې ګرځي، نو ځان لی په کلي په کور کې دننه کویان جوړ کړي، ډیګۍ جوړې کړي، هغې کې هغه اوبه واړوي. دومره تکلیف. پټرول ارزان دي، اوبه ګرانې دي. پټرول ارزان دي بلکل، سپاره ته وویل اوبه هلته ګرانې دي. هوټل کې تا ته کولر کې اوبه نه میلاوېږي چې ته خیراتي اوس کې لکه د پېښور هلته کې چې ډوډۍ والې اوبه راوړوي، څو ریالو والا راوړم، 1 ریال والا بوتل راوړم، که 2 ریالو والا راوړم، که 5 ریالو والا، نو بیا به کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورو چې او پاکستانه، او بیا په پاکستان کې تورنګزو جبې. دا د الله فضل او د الله کرم. چاله الله یو فضل ورکړي، هلته په هغوی د بیت الله فضل دی. اوبه ورته ګرانې دي، دلته کې فضل د اوبو دی. داسې اوبه راته میلاوېږي اعلی قسم، مفتو کې بغیر د لوډ شیډنګ اوبه. رونو خبره مې دې پورې کوله چې وایي دا دنیا نه ده چې مفت او خیراتي اوبه درته میلاوې دی، دلته به قیمت ورکې. شته پیسې؟ وایي ما سره پیسې کم دی، خو دنیا کې پاتې دي. وی د یو جام اوبو قیمت 1500 کال عبادت دی. که در سره او راکې خو در به کم، او که در سره نی یو ورځم کمی، په ارام کښېنه. دې په دې اړه کې وایي چې شکر دی چې 1500 کاله دې یاد که دا خو شته. که یو ورځ د پاسه دې یاد کړی وي بیا به راسره نو. وی ډېره ښه ده در کومه، خو د اوبه راله راکاله د تندې مړ شوم. چې په سړي سخته راشي بیا هر څه ده وکوي. بوډۍ به وی که نه ای خدایه، وی دا زوی مې وی د دې دا بیماري ما باندې کې دی، خو چې دا زوی مې جوړ. چغې به یې والې بچې ستا دا بیماري دې زما چې خو چې ته جوړ شي. نو ملک الموت وله راغی بوډۍ. ای بوډۍ وی څه کې؟ وی سا د نه وباسم. وی روغ او انځور پېژنې او که نه؟ پې راغلې نه وه چې مرګ راغی نو روغ او انځور پېژنې او که نه پېژنې. بیا سړی زویم قرباني کوي، ځان بچ کوي. امیه او زوی دواړه په اس سوارو، امیه او زوی دواړه په اس سواره دي او منډه یې واله او د بدر په جنګ کې صحابه ورپسې شو. دوی پوه شو چې اس مې دروند دی، اوس منډه نه شي والی، موږ پې 2 سواره یو او مسلمانان خو دغه زیره ورسېدل. نو دیکې زوی له ورکړه شاته یې وغورځول، خپل سکه زوی یې دی چې اس مې سپک شي او بل مسلمانان به مې د زوی په مرګ شي، نو زما اس به هم سپک شي، نو زه به ته وتښتم. زوی له لته ورکړه شاته یې ورته وغورځول. دا په چا راغلي نی، نو یار پلان کې او دا تاره بیماري دی په ما چې ته دې جوړ شي. دا چې در باندې راشي نو بیا یاره څوک به رانه دا بیماري وایي. رونو خبره مې دې پورې کوله چې وی 1500 کاله خو شته ما سره خره چې یو ورځ زیاته نه را یاده کړې. وی در هلکه سوچ پې وکړه ګورې، هسې نه چې بیا وایې چې را باندې په ګرانه خرڅ کړه، دا خو زما ستا جوړه ده، دا جام په 500 کالو په عبادت خرڅوم. وی بس سلا د شا به مرۍ کې مې وچېما. جام یې ورکه او هغې وڅکلې او 1500 کاله عبادت یې ورکړه. رب العالمین فرشتو ته حکم وکړ اوس یې را مخکې کړې. ښه بنده وایه که نه، ما خو ته په خپل فضل بخلی وې، خو تا وی چې ما 1500 کاله عبادت کړی، اوس را میدان ته شي چې حساب کتاب وکړو. څه شو عبادت؟ بل خو یې دوړه کړ او په یو جام دی ور خرڅ کړ. اوس وایه ما څو جامه اوبه په دنیا کې در کړي دي، تا په خپله قیمت د یو جام 1500 کاله ولګاو. مونږ په زور در باندې نه دی خرڅ کړی، د یو جام په عوض کې اوس 1500 کاله عبادت راوړه. او دا نار و هغه خشته دانې چې به دې خوړې، نو هغې مقابله کې. او دا د انور نه چې مې بچ کړی وې، دا د باد و باران نه چې مې بچ کولې، دا روغې سترګې چې مې در کړې وې، که دا روغې سترګې دې نه وې نو بیا به په لارو کوڅو کې سوال کوو، عبادت دې کولی شو. که دا روغې خپې مې نه وې در کړې، ته جزیرې ته عبادت له راتلی شو، ځان به توخه او سوال به دې کو. او دا روغ لاسونه او روغه ژبه چې مې در کړې وه، او دا خشته ښکلی شکل چې مې در کړی و، او دا مزېداره خشته هوا چې مې در کړې وه چې سا به دی اخېسته او بې نیټې مزېداره هوا به ځان ته راښکا. دا دسمات انتظام چې مې در کړی، د خبرو دپاره چې مې خشته ښکلې ژبه او غاښونه او خوله دله در کړې وه، او د عقل دپاره چې مې د دماغ او زړه در کړي و. وجود کې بیماری نه مې ساتلی وي، که ته بیمار وې تا د مې عبادت بیا کولی شو. شا به د دغې نعمتونو په مقابله کې اوس راوړه عبادت.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرلی نشي. شمیرلی شو مونږه؟ نه. قسم په الله ګورې دا هر څه د الله فضل دی رونو. زمونږ دا جون دا د الله فضل دی. مونږ خدای خره نشو پیدا کولی. دا خره د الله مخلوق دی که نه. مونږ یې داسې پیدا کولی. ټوله ورځ پې بار وړه څوک ګیا وله نه ورکوي. کار پې دونه کوي چې د حد نه وتې ګیا نه ورکوي چې مازدیګر ماښام شي پړې ته وباسي او ویې شړي. بیا په ډیرانونو ګرځي او د ډیرانونو نه پاڼې راغونډوي او خوراک کوي. دا سپي چې دا په مخ د ځمکه منډې وهي او یو هم پې د کاڼي غذار کوي او بل هم پې د کاڼي غذار کوي او ډوډۍ ورته چې دنه هغه سوځېدلې پاتې شي نو ورته ور وغورځوی. دا د الله مخلوق دی. مونږ الله سپي نشو پیدا کولی، خنزیران یې نشو پیدا کولی، زمري یې نشو پیدا کولی. الله مونږ له ښکلی شکل مونږ انسانان پیدا کړو، د جنت مخلوق یې مونږ پیدا کړو، مونږ د جنت مخلوق یو. دا د الله فضل دی. ټول وایي الحمدلله.